دواړو تېروتنه وکړه، یو پیغمبر او بل د الله جل جلاله دښمن شو. آدم علیه السلام او ابلیس علیه اللعنه دواړو د الله تعالی له امر څخه سرغړونه وکړه. ابلیس انسان ته په سجده نشو او آدم علیه السلام منع شوی کار وکړ. په حقیقت کې دواړو تېروتنه وکړه. آدم علیه السلام له خپلې تېروتنې وروسته توبه وکړه او د الله تعالی پر وړاندې زارۍ پیل کړې او پر خپله ګناه یې اعتراف وکړ. الله تعالی یې توبه قبوله کړه، خو ابلیس پر خپلې تېروتنې ودرېد او ځان ورته لوی ښکاره شو، تکبر یې وکړ. له همدې امله الله تعالی ورعټ او تر ابده بدبخته شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان په ښي ولي کې د نیکۍ لیکونکي ملایکه او په چپ اړخ کې د بدیو لیکونکي ملایکه ده چې دواړه د انسان نیک او بد عملونه لیکي. خو الله تعالی د بدیو لیکونکي ملایکه د ښي ولي د ملایکې تابع کړې ده. کله چې انسان ګناه وکړي د بدۍ ملایکه د ښي اړخ ملایکې ته وایي آیا دا ګناه یې ولیکم؟ هغه ورته وایي نه، صبر وکړه، وخت ورکړه، کیدای شي توبه وباسي او له الله تعالی نه بخښنه وغواړي. کله چې شپه راشي د بدۍ ملایکه بیا پوښتنه کوي چې ګناه یې ولیکم؟ د نیکۍ لیکونکي ملایکه بیا ورته همدا وایي چې وخت ورکړه، کیدای شي بخښنه وغواړي. خو کله چې انسان ویده شي او توبه ونه باسي، الله تعالی فرمایي زما بنده څومره بې حیا و، ویده شو توبه یې ونه کړه. بیا الله تعالی فرمایي زما دې پر خپل عزت او جلال قسم وي که یې بخښنه غوښتې وای ما به یې توبه قبوله کړې وه. الله تعالی په دومره لویي او دومره عظمت تا ته د توبې ویستلو څومره فرصتونه برابر کړي. بس یو ځل ووایه ای ربه زه پښیمان یم، بخښنه راته وکړه. بس یوازې پر خپلې ګناه پښیمان شه، الله تعالی دې بخي انشاءالله. که یو وار نه بلکې څو وارې هم در څخه ګناه کېدله، دوه کارونه مه کوه. یو دا چې د وخت په تېرېدو ګناه درته کوچنۍ ښکاره شي یا یې روا وبولې، ځکه د حرامو حلالول انسان کفر ته بیایي. او دوهمه دا چې باید له استغفار یا توبې ویستلو غافل نشي. که ته په رښتیا یا په صداقت ووایې چې استغفر الله العظیم و اتوب الیه، انشاءالله توبه دې قبلیږي. کله چې ټول ویده شي د شپې په 3مه برخه کې راپاڅېږه او توبه وباسه او د الله تعالی په حضور کې سجده وکړه او ورته ووایه چې ای زما ربه ستا د کمزوري بنده قدمونه وښویېدل او ګناه ترې وشوه. ستا له امر د سرغړونې لپاره مې ګناه نه ده کړې، بلکې نفس مې کمزوری شو، پښه مې وښویېده، ته مې لاسنیوی وکړه او بخښنه راته وکړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.